درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاجکستان له خپلې خبرې په شا شو. طالبانو ته یې سوال وکړ وروسته له هغې چې د تاجکستان ولسمشر په پنجشیر کې جګړه غندله، افغان تاجکو ته یې واک کې غوښنه برخه غوښتله. طالبانو ورته له وړاندې خبرداری هم ورکړی و چې غوښتنې او څرګندونې یې د افغانستان په چارو کې نیغه لاسوهنه ده. خو اوس تازه نن ورځ طالبانو د افغانستان په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه په شمالي سیمو کې ځانمرګي یا استشهادي کنډکونه جوړ کړي او خپل ځواکونه یې د تاجکستان پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د بدخشان مرستیال والي رسنیو ته ویلي چې په ځانمرګي یا استشهادي کنډک کې هغه جنګیالي ګډ دي چې پخوا به یې ځانمرګي یا انتحاري بریدونه ترسره کول. دا خبر په رسنیو کې هم ډیر خپور شوی دی. داسې ګنګوسي هم شته چې تاجکستان د طالبانو تکړښتونه یا تمرینات پر پوله یا سرحد کتلي. 1500 ځانمرګي یا پیدایان یې راوستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو چارسمبالي وزیر امیر خان متقي د ازبکستان له استازي یادګار او ورسره مل پلاوي سره لیدلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو د مزار شریف د هوایي ډګر یا الوتغالي د بیا رغونې او کابل ته له ازبکستان څخه د الوتنو د پیل په اړه ښې خبرې اترې شوي دي. د سرچینې په خبره متقي په یاده لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.